په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د معین لیدنه. امیر خان متقی په دې کتنه کې د کابل او تاشکند ترمنځ اړیکې مثبت ارزولي او د دوړو لورو ترمنځ د همغږیو پر لا ډېره پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت معین هم په دې کتنه کې د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا پر دوام ټینګار کړی دی. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو پرمختګ مثبت وباله او د لا زیاتې همغږۍ پر پیاوړتیا یې ټینګار درلود. ښاغلي بابر عثمانوف د دې سیمه ییز ابتکار د رامنځته کېدو څخه د ملاتړ او ستاینې ترڅنګ د کابل او تاشکند ترمنځ د اړیکو د وروستیو پرمختګونو په اړه توضیحات وړاندې کړل او د لا زیاتو همکاریو پر دوام یې ټینګار وکړ. بل لور امیر خان متقی او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت معین په جلا کتنه کې د دوړو هیوادونو پرمختګ او پراختیا لپاره له شته فرصتونو پر ګټنې ټینګار کړی دی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت مرسل هم د دې سیمه ییز ابتکار د رامنځته کېدو څخه د ملاتړ او ستاینې ترڅنګ وویل چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ دوستي تلپاتې ده. هغه زیاته کړه چې قرغیزستان تل د اسلامي امارت ملاتړ کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، سوداګرۍ، ترانزیتي او ورزشي همکاریو د دوام او پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. په همدې حال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم اعلان وکړ چې نورالدین عزیزي او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت معین په کتنه کې تر $1 میلیارد د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. در این نشست دو طرف از افزایش میزان تجارت افغانستان و قرغیزستان در سالهای اخیر ابراز خرسندی نموده و بر بالا رفتن سطح مبادلات تجارتی تا سقف $1 میلیارد تاکید کردند. در پایان آقای عزیزی با اشاره به پروژه های ساخت و ساز در قرغیزستان پیشنهاد نمود تا از ظرفیت های شرکت های بزرگ ساختمانی و نیروهای بشری افغانستان در آن کشور استفاده صورت گیرد. ورته مهال د ازبکستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارتونو معینان د افغانستان مرکزی اسیا مشورتي خبرو اترو غونډه کې ګډون لپاره کابل ته راغلي وو.